السلام علیکم ګرانو کتونکو قدرمنو ذوالفقار کیف یم او د زمونږ د هیواد پښتو ادبي تړون ثوابي چیرمن او زمونږ مشر ګران او نن راغله دی زمونږ ځای ته ښکلا بخښلې ده مونږ ته درناوی راکړی دی جاوید اقبال خان کوم چې د ګاړ یوسفي ثوابي کلي سره تعلق ساتي زه ته هر کله وم په خیر علی جی هر کله راشي الله مو بیا راوله او خاص وته کوم چې تاسو سره اول خپل تعارف وکړي. ډیره مننه کیف صاحب ستا چې موږ مېلمستیا راکړه او ستا ځای ته موږ رالو. زه ډېر شکرګزار یم چې تا ماله ټایم راکړ. موږ خو دا هلې ځلې کوو کیف صاحب زموږ هر ځای کې ملتیا کوي او وخت راکوي. زه ډېره مننه. زه به درته د خپل ځان دا وایم چې زه د ګاډ یوسفي د کلي پیدا شوی هم په ګاډ کې یم او لوی شوی هم څه حده پورې په ګاډ کلي کې یم، خو زه بیا په نهم جومات کې پېښور ته لاړم. ما باقي چې کوم دی نو تعلیم پېښور کې کړی دی. د اسلامي کالج نه مې BA وکړو او بیا د هغې نه پس مې د پېښور یونیورسټۍ نه LLB وکړه د وکالت. زما پلار قمر زمان خان هم وکیل و او هغه په ثوابۍ کې به وکالت هم کولو، خو زیاتر به د سوشل ورک چې کومه روغې د خلکو کارونه کول دا د ژوند مقصد و. او که نن موږ وګورو نو هغه ته ډېر خلک دواګانې کوي. موږ پې هم خوشحاله یو چې موږ ته لږ شو او څوک دا وایي دا د قمر زمان خان زوی دی، نو هغه موږ لپاره یو ډېر لوی دولت پرېښودی دی چې هغه بینک بیلنس نه و، خو هغه داسې بیلنس دی چې هغه په معاشره کې موږ ته اوس د هغې پیمنټ کېږي، خلک هغه قدر راکوي. نو شکر دی هغه شی موږ هم راټینګ کړی. زما رور دی هغه یو ویلفیر ټرست جوړ کړی، قمر ویلفیر ټرست موږ د پلار په نوم باندې، او هغې کې موږ خلکو له میډیکل ایډ هم ورکوو، امبولانس هم دی، هغې کې هم خلک موږ غریبانان نه پیسې نه اخلو، نور نه به لږ شان معمولي هغه د هغې مینټیننس پیسې راکوو، او موږ میډیکل کیمپس هم کوو، د خلکو خدمت کوو، د خلکو روغې کوو. بهرحال موږ د پلار هغه شی پرېښودی نه دی. زه چې ما LLB وکړه زه کسټم ته لاړم، کسټم کې هم او کسټم ډپارټمنټ کې هم ما زیاتتر چې کوم دی نو ما په لیګل سایډ باندې په های کورټ په سپریم کورټ کیسز کې به ما هغه ایسا وستا، بلکې ما به کیسز په اسلام آباد کې هم پېښور های کورټ کې به هم دا ما کول. بهرحال زما مختصر ژوند خو دغه مې ته ځکه ووایي چې دا زما د ژوند لومړی حصې دي. زه چې کله ریټایر شوم نو زما د خپلې پښتو سره خو د وخت سره مینه وه. اجره جومات مونږ پاس کړو او کومه پښتو چې ما له پلار نه زده کړې وه، جرګې او د بل د ننواتې کول، د بل همدردۍ غسل، د بل په غم کې شریکېدل، په ښادۍ کې شریکېدل، تالې اوچتول، کټ اوچتول، کنډول کې اوبه ورکول، دا هر څه ما کړي دي. نو زده کړې مې دي په خپله حجره کې، په خپل علاقه کې جرګې مو کړي دي، پلار سره ګرځېدلي دي په دې علاقو کې، نو دا هر څه مو کړو. خو زه به دا وایم چې کله زه ریټایر شوم نو د هغې نه پس ما LLB مې کړې وه های کورټ پېښور کې هم وکالت لږ ډېر، او ورپسې پېښور ثوابۍ ته هم ځم. نو داسې چې مطلب هغه د څه حده پورې د عوامي خدمت لپاره او زه د خپل پښتو مې ډېره خوښه ده. تاسو وینئ زه تاسو سره برابر ګرځم او دغه کوم ځکه چې زما پښتو ده، نو ما پښتو ولې خوښه دی؟ پښتو زما پهچان د پښتو دی، زما د چا ژبې سره عناد نه دی، خو نه زه پښتنې مور پیدا کړې، په دې پښتو خاوره باندې پیدا شوم او زه چې کوم دی نو د پښتو باندې ننګ کوم، فخر کوم. زما په دنیا کې دا پهچان دی چې زه پښتون یم او د ثوابۍ پښتون، یوسفزی پښتون، کلک پښتون. نو دا زما هغه مینه ده د خپلې پښتو سره. او زه خو دا راته وایم چې زما د چا ژبې سره عناد نشته، خو نه زه په خپله پښتو ننګ کوم او زما پښتو دې څوک نه خرابوي. زه ډېر ښه پوهېږم، دا بعضې ډرامې وګورم، بعضې ځایونه وګورم، زموږ پښتانه په غلط طریقه باندې پروجکشن کېږي، پیش کېږي،
په دنیا کې څه ته تخریب کاری دي سره تړلی شي څه ته چې کوم دی نو څه بل څه تړلی شي دا ما کې نشته خو چونکې دا د خلکو ما سره وتړله او یا نو ما سره زما بدنامي وکړه زه خو دا وایم چې زما کې خو دا شی نشته نو زما په حجره کې ولې دا څیزونه شته چې دا کوم په دې هغې کوي نه زما په حجره کې مېلمستیا ده زما په حجره کې چې کوم دی نو هغې کې جرګه ده هغې کې چې کوم دی نو ننواتې دي هغې کې هر یو هغه شی دی چې هغه په حیثیت د انسان دا زما بنیاد دی زه خو یو ځای کې ما د خیبر یوټي کې یو پروګرام کړو نو ما ویل زه یو خبر تاسو ته کوم چې که آدم علیه السلام پیدا و چې دا پښتون پیدا و ما دا ټیک هم وایم غلط هم وایم خو ټیک یې ولې وایم او غلط یې ولې وایم په دې وایم چې پښتو چې کوم پیرامیټر دی کوم حدود دي حیا ده غیرت دی ننګ دی وفا ده که نه نو دا زما او دا د انسانیت هم حدود دي یا پیرامیټر دي نو انسان که الله ځان یې پیدا کړی نو زما پښتون ولې و چې هغه د پښتو دا رنګ همدغه د انسانیت رنګ دی نو زه خو دا وایم چې پښتون غلط نه دی پښتو زما غلطه نه ده که یو انسان غلطي کوي نو پښتو سره زما مطلب نو کیف صاحب ډېره مهرباني دا زما مختصر خبرې وې ډېرې اوږدې ځکه نه کوم چې هغه به پرې خلک به او زه غواړم دا غواړم چې زما پښتانه زما نوی کل د زما د پښتو حقدار نه زما د ننګ نه د وفا نه د غیرت نه خبر شي غیرت او ننګ په غلطه باندې نه په سمه مینه زما د ژوند کیسه ده ما په دې باندې یو خپل غزل لیکلی دی کیف صاحب زه بیا واورم که ستاسو خوښوي نو ځکه چې زما د ژوند حصه ده مینه نفرت نه او هر انسان چې کله مینه کوي نو زما خیال دی څوک به ورسره نفرت ونه کړي نو زه دا وایم چې دا مینه چې کوم ده دا په هر ځای کې لار وباسي او د دې دا خواږه دي چې دشمن به دې هم وایي چې بهی زما دشمن ده خو نه مینه ناک دی نو دا ما یو غزل دی زه دا تاسو ته پیش کوم او دا مې زړه اواز زړه خبرې مې دي مینه زما د ژوند حصه ده او زندګي په ښایسته ده او ستا د سترګو تصور دی دا زما د ژوند کیسه ده او دا اثر د ستا د مینې دا دنیا څومره خوږه ده جدایي د ډېره ګرانه زما زړه کې اندېښنه ده او هر یو غم یې راته ګران دی ډېره ګرانه مېلمنه ده او عشق تړون دی د دوه زړونو د جاوید دا فلسفه ده نو زه وایم د مینې نه ښکلی ژوند بل ژوند نشته د نفرت ژوند کې مزه نشته د مینې ژوند کې ډېره مزه ده وروڼو مینه کوئ هر چا سره کوئ خپل مور او پلار سره کوئ خپل چاپېرچل کې کوئ مینه شیندئ کرئ یې که نه وایي چې د رحمان بابا یو شعر دی دلته کې دا به هم زه ووایم وایي چې دانه خاورو کې غورځېږي زرغونېږي دانه خاورو کې غورځېږي زرغونېږي او ته د خاورو نه پیدا یې زرغون نه شوې وروڼو ځان زرغون کوي په دې جهان چې څوک مو ښه ووایي الله خوشحاله شي انسان خوشحاله شي د مینې ژوند ډېر ښکلی ژوند دی ډېره ډېره مهرباني الله دې خوشحاله وساته الله مو آباد ساته کتونکو ستاسو هم ډېره مهرباني چې تاسو دومره وخت راکړه او تاسو زما خبرې واورېدې الله په امان